بل په دې قهر دا قوم ته یې ځای په ځای ناست ورځ واو نه واو میاشت واو نه واو یوه کمه وه یو زیاته وه پلاني اختر کړی او نه چې چا قاسم علي خان جومات د 300 کالو د حق جومات 300 کاله اوس هم حکومت د خپل ځان وشلولو چې سبا اختر نشي ویې شلولو څنګه به نشي ولې به نه کېږي رویت هلال اعلان نه دی کړی په غبرګو کې نه وي د دې رویت هلال تپوس خو کوي چې دا دې کې دي څوک دا پته خو ولګوئ که ټول کالم حکومت پسې بد وایي دشمن مي خو چې روژه و اختر راشي نو حکومت هم صاحبه د پلار شي حکومت اعلان نه دی کړی نو حکومت څه قاضي دی مفتی دی اسوټ امیر څه شي رویت هلال خزه رویت هلال اعلان وبه وکړي تاسو کې چې چا میاشت لیدلي رویت هلال ته وررسېدی شئ وررسېدی شئ یو تانیدار ته وررسېدی شئ دا کومو خلکو چې میاشت لیدلې وه د پیشتخرې وو او د جمرودو او د دې غورمړو دې رویت هلال ته رسېدی شو قاسم علي خان ته هم په 10 بجې راورسېده چې ټانګه او سورلی ورته نه میلاوېده نو کراچۍ او اسلام آباد ته به څنګه رسېده او رویت هلال والا نو یو کم ده او دوه کم ده او ما وکړه ما ونه کړه اختر کې راته یو سړی ووایي چې زما خو روژه وه دا تاسو څنګه اعلان کړی مل مونږ داسې اعلان کړی چې تیرا تنظور سړی ساډے نال جنگ کیتی اپړه سو پرتنګ کیتی ویل مل تیرا تندور سړی ساډے نال جنگ کیتی اپړه سو پرتنګ کیتی خدای دې داسې روژه که چې کور دې دا پلار هم ورپسې وران شي خدای دې داسې روژه که ماله دې څه زور راغی چې روژه دې کړه او یا دې اختر کو نو ماله دې څه فایده راغله دغسې به چې زه ژوندی یم په سینه غشي در منډم انشاءالله او د قاسم علي خان جومات کې د مفتی عبدالقیوم زوی داسې کینولی دی چې انشاءالله د پلار نه زیات دی او د پلار نه تکړه دی 200 علما ناستو ګوانو کې اعتکاف والا هم راغه امامان ورسره وو په طلاق قسم وخوړو کومه نقشه چې جوړوله قسم په خدای دی چې په هغه نقشه کې د 10 واړو د میم سیم فرق نه و 10 واړو یو رنګ نقشه جوړوله بیا خبره دا ده چې لږ سوچ وکئ چېرته دې دا قوم د سړي زامنم شي 2 کسو ګوۍ وکړه اختر شو 2 کسو ګوۍ وکړه روژه شوه په دې کې نه جګړې شته نه پرې جنبې شته نه پکې رویت هلال شته نه پکې مویت هلال شته هیڅ نشته که په یو مالت کې نیمه مالت کې اختري او نیم کې روژه جایز دي چا روژه میاشت لیدلې د اخترې کو جایز دي چا نه ده لیدلې اخترې نه کو جایز دي دې کې د جګړو څه خبره دې کې د باسونو څه خبره هر مجلس چې چرته لګېدلی هر مجلس 29 شوې او 30 شوې یو 19 اوس وخت سهار یو راغی وایي زمونږ ملیاوي چې د دې روژې کفاره به ورکوئ تاسو روژه خوړلې ده بس یو ښه ناپړي ته مې ورته وشووله پوه شوې او زه په منبر نشم ویلی خو بس یو پوره ایټم بم مې پې استعمال کو ته دې ته اوس ګوره ملا وی چې دغه نشته مال دې ملا له سکتلی نه دي ملا کې هم دا خارق شته که نه چې ماله ولې رانغړ زه خو ملا یم تا به ولې درځي د 300 کالو د حق د فیصلو مرکز دی قاسم علي خان او انشاءالله خدای به تر قیامته جاری لري چې د دې قوم په دې زړه سنبې نه باسي
بیا رؤیت هلال کې وګورئ وابیان، شیعګان، بریلیان، دیوبندیان، 4-5 قسمه خلک دي پکې بیخه مزه چې یو وایي چې زه یې منم درې نه مني، چې درې وایي مونږ یې منو دا یو یې نه مني. مصیبت دا دی، غم دا دی. ته د یو مزاج سړی ما کېنوه، ته وګوره چې کېږي که نه کېږي.